وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وكنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة من پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی سلامو کو اغاو پا منزکیو قبل ان نأتي ارض الحبشة مخی دا دینی چا منگ حبشیتا ہجرتو کو دا حدیث ما تیر شوی درس کی مویلو علتا مختصرو فیرد علینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بمنگ دا سلام جواب راکو فلما رجعنا من ارض الحبشة کلچی منگ دا حبشی دا زمکی نرواپشو اتيته فوجدته يصلي زي بسلالة من پیغمبر صلى الله عليه وسلم بمنزو والارو فسلمت عليه ما بسلام واجب فلم يرد علي نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما لدى سلام جواب رانكو حتى إذا قضى صلاته كليش اخبر منسختم كو ندوي إن الله يحدث من أمره ما يشاء التي سووريو أغكي پا دین کی سے تبدیلی راولی یو حکم منسوخ کی یو کار منع کی یو کار جائز کی نو اللہ کولیش وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَث او اللہ چی کم نوی حکم بیان کرد آغا دادے اللہ تتکلمو فی الصلاة چی پا منزی کی بتاسو خبری نکوی یعنی مخ کی منزی کی خبری سوی جائز وی فرد علی السلام وی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارست مال علیہ السلام جواب راکو دا حدیث امام ابو داود رحم اللہ راوڑے بل حدیث تے دام امام ابو داود رحم اللہ راوڑے خود عبداللہ بن مسعود رضی روایت نندے روایت تا معاویہ بن الحکم وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویچی انما الصلاة لقراءة القرآن و ذکر اللہ پا منزی کی بسے کے دا قرآن تلاوت کے واللہ برائے دے فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك کلچی تب منزی کے ولانی من دقا دیستا طریقی رواہو ابو داود دا حدیث ابو داود رحم اللہ راوڑے دی حدیث نے دا خبر ثابت کرا چی پا منزی کے سلام جواب ورکول ندی جائز پا دی طریقی سر جی توتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ ندی جائز گوری چی حبشی تا دا ہجرت نمخ کی دا کار سو جائزو بے ورست دا کار اللہ مناکو بلکہ صحابہ کرام با دا عام خبریم کولی پا منزی کی حدیث کی رضی صحابہ کرام با یو بل سر خدوا سلام سنگے خید دا پا منزی کی بے ہوئی بل سر حاجت بے وغیبے ہوئی بے اللہ اتنازل کو وقوموا للہ قانتین اللہ تا غلی ودرے گئی نو بے خبری پاگوی بندی بندیش وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عمر وی قلت لبلال ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ما بلال رضی اللہ توی عبداللہ ابن عمر وی ما بلال توی كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منزکی و بلال رضی اللہ سرہو ندى صحابة کرام رالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام واجب ارست بیا عبداللہ ابن عمر دا بلال سر ملاوشن آغتا پتاو لگی دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا منزکو چانے اوریدلیو او دا ملگری راتلو سلامی کون آغتا پوسو که دا بلال نا چی اے بلالا پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی خود خلقو سلامون آنچا ولخو آغت جواب سنگ ورکو قال آغورتوی کان یشیرو بیدیه آغا با پلاس باندی اشاره کولا رواهو الترمذی دا حدیث امام ترمذی رحمه اللہ راوڑے ما ترشیوی درس کے دری طریقی ذکر کردے چاہتا یادی دی یو پلاس سر چی دیسی دا ورغوی لاندی زمکی تی او شای اسمان تی یو پا گوتی چوتولو سر او درین پا سر خوزولو سر دا دری طریقی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نثابتی نو کتابا نسوک سلام واچی چی السلام علیکم نو تب پا منزکی نای چی وعلیکم السلام تو پا منزکی جواب پا دا دریو طریقو کی پا یو طریق سر ورکی دیزی کی دا مسئلہ دا حدیث التدید پر روڑو چی دا قسم اشارہ کول پا منزی کی سی دی جائز دی بلکہ مشروع دی حدیث رمونز کی سکمین رائسی وعن رفاعت ابن رافع رضی اللہ عن رفاع ابن رافع وی صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زشات منزکو فعطستو نو اپرنجے موکو فقلت نو اموی الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى دوم لغت حمدي ہوئی قدم سلمك سر تیرشوی درس کی
چې په مانځه کې څوک پرنجي وکړي نو الحمدلله ویلی شي که نه شي ویلی ویلی شي که جواب یې ورکولی شي نه شي ورکولی معاویه بن الحکم رضی الله عنه حدیث موږ څه تېر شو که چې هغه جواب ورکړی نو بیا صحابه کرامو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کو منع یې کو چې داسې به نه وی نو په مانځه کې چې کله تا پرنجي وکړي نو الحمدلله به ویلی شي الحمدلله به ویې حدیث اصل کې دې دپاره راوړی چې پرنجي نه بعد الحمدلله ته ویلی شي وی کله چې مونځ ختم شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ ختم کو وی چې من المتکلم فی الصلاه دا چا په دې مانځه کې خبرې وکړي فلم يتكلم احد هیچا جواب ورنکو ثم قالها الثانيه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دویم پیر تپوس وکړو بیا چا جواب ورنکو ثم قالها الثالثه په دریم پیر تپوس ښه د رفاعه خو دا خبره کړې ده نو د جواب ولې نه ورکو چې ما کړي یریدو که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه کړي او ما ناروا کار کړی نو وی چې دریم پیر وی ما وی چې انا یا رسول الله ما کړی دي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې والذي نفسي بيده په هغه رب مې د قسمې د چا په لاس کې چې زما ساده لقد ابتدرها 37 ملکا ايهم يصعد بها سده پاسه 10 ملائکو په منځ کې مقابله وه چې کم یو به دا ټکي الله ته مخکې خیجوي دا دومره ښایسته ذکر وي چې د پاسه 10 ملائکو منځ کې مقابله شوه چې کم یو به دا ټکي الله ته مخکې خیجوي رواه الترمذي و ابو داود والنسائي د درېونه دا حدیث راوړی چاته یاد دی دا ذکر چاته یاد دی دلته چا لاس چوت کوه ته ووایه دغه شیانې ووایه ځه داسې خو دومره دم ووایي یو ټکی دی پکې سبیر کو نور دې صحیح ووایي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى خدي حدیث دا مسلم ثابت شو چې مانځه کې که چېرته انسان په یو ذکر باندې اواز معمولي اوچت کړي نو دې سره لمونځ نه خرابېږي ځکه چې ده د اواز اوچت کړی د هغوی واورېدو که نه دا ذکر یې په زوره ووایي خو دومره به هم په زور نه ورکوي چې د نور هغه لمونځونه پرې خراب کړي که نه که چېرته یو نیم ټیم کې سړی په یو ذکر باندې اواز لږ اوچت کړي نو بیا څه خبره نه خو یو نیم سړی په منځه کې خواوشا کسانو هغه مونځ ټول څه کې نه به په ذکر پوه شي ځکه چې په اواز خو به نه پوهېږي خو هغه خواوشا کسانو هغه مونځونه هم خراب کړي نو کله چې مونځ په پټه او اذکار په پټه نو صحیح په پټه ویل پکار دي که چېرته کله نه کله ذکر سړی په زور ووایي نو په یې کې څه حرج نشته